سلامونه او نیکې هیلې هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې د دغسې ملایانو مارکېټونه ګرم سوي دي چې هېڅ د شریعت سره یې خبره برابر نه ده، هېڅ د قرآن شریف سره یې خبره برابر نه ده. دغه ډول ملایان نن سبا په افغانستان کې ډېر سوي دي، دغه ډول ملایان په ټوله دنیا کې ډېر سوي دي. دغه ډول حالمان او که وایو ملایان یاد کړو، هغه یوازې نه چې په افغانستان کې د هندوانو په دین کې که وګورې هم داسې پنډتان پیدا سوي دي چې یو شان وایي چې بس انسټاګرام کې وګورې ګره د خندا وړ دی. او همدا ډول که موږ دا څه ته وګورو په عیسوي پنډتانو ته وګورو، راهبانو ته وګورو، دوی هم نن سبا بعضې کسان داسې شیان پیدا سوي دي، داسې خبرې کوي چې بس د خندا او د تعجب خبرې دي. نو دا خبرې نن سبا په افغانستان کې هم ډېرې سوي دي. افغانستان کې بیخي نهایت یې ډېرې سوي دي. که ستاسو فکر اوس یو کس دی د دین محمد په نامه باندې چې خلیفه دین شیخ المشایخ خلیفه دین محمد یو غټ نوم یې هم ځان ته ایښی دی. دا کس راغلی دی د بسته د دارالمان په ماڼۍ د دوی تر اختیار لاندې ده او هلته یې مدرسې جوړې کړي دي. هره ورځ داسې چټیات وایي چې نه په اسلام کې څه، نه په قرآن شریف کې څه، نه په حدیث شریف کې څه، په هیڅ شي کې نسته، مګر دا یې وایه او څوک یې هم مخه نه نیسي. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوم چې دا څه رقم پروژه ده، ولې د دې ډول کسانو مخه نه نیول کېږي. ځو نن په بلوبیم پروژې باندې خبرې کوو چې بلوبیم پروژه څه ده، ولې دا پروژه نړیوال غواړي عملي کړي او ولې غواړي چې ادیان له منځه یوسي او د دې راتلونکي به څه ډول وسي. زه پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. لومړی د بلوبیم پروژې په هکله باندې خبرې وکړو. دا څو کاله وړاندې د ناسا او د امریکا استخباراتو او د بعض سرمایه‌دارانو داسې یو پلان جوړ کړو تر څو وسې کړی دا په نړۍ کې چې کوم هادیان دي دا دینونه مکملا ختم کړي او د یو دین ته یې راولي او دا ستونزه حل کړي. هر دین د ځانه یو ستونزه جوړوي. د مثال په ډول باندې که په هندوستان کې ولاړ شئ سل دینونه دي او هر دین چې دی د ځانه یو کل په کیله لري، یو مدیریت لري، یو سیستم لري، هر څه دی. دا پلان هم همدا دی چې دوی ویلي چې دغه ټوله هادیان به په یو دین کې راوځي او یو مشر به ورته وټاکل سي چې څه یې وویلو هغسې به کوي او څه یې چې نه ویل هغسې به نه کېږي. نو دا کومه طبقه چې بې سواده په نړۍ کې پاتې کېږي، دا کومه طبقه چې بې سرنوشته په نړۍ کې پاتې کېږي، دا باید د بلوبیم پروژې تر کنټرول لاندې راسي او دوی به یوازې یو دین تر سایې لاندې اوسي او یو مشري به اوسي او یو نظامي رهبري به ولري. نو دغه پروژه چې ده دا تاسو په انټرنټ کې هم سرچولی سئ. د بلوبیم په هکله باندې دا ډېر کارونه لري او په ډېرو هېوادو کې کارونه شروع سوي دي او د دې دپاره چې دا دینونه وشرموي، دا دینونه ختم کړي، دا دینونه مخسره کړي او دا دینونه دا څه کړي. په هر هېواد کې دغسې یو شی کس جوړ کړی دی لکه د دین محمد په نامه باندې. دا دین محمد که تاسو ویډیوګانې لیدلې اوسې که کسان ترې وایي چې که غواړئ چې رزق مو ډېر سي، ماښام ډوډۍ مو جوړه سي، آخرت مو سم سي، بس وروسته مخکې تر خوبه 80 واره ووایه دین محمد، مولوي صاحب دین محمد، مولوي صاحب دین محمد، مولوي صاحب دین محمد ووایه. ستا هره ستونزه چې ته درلو الله تعالی به هغه ستونزه حلوي. دا ټول خرافات دي، دا ټوله غیر شرعي کارونه دي، دا ټوله هغه کارونه دي چې همدا اوس په فیسبوکو کې ولاړ شي، په ټیک ټاکو کې ولاړ شي، که په انسټاګرام کې ولاړ شي، په هر خوا کې چې ولاړ شي خلک پر خاندي. دا معنا اصل کې هم هدف همدغه دی چې دا دین چې دی دین مکملا همداسې بې عزته کړي، دین وشرموي او د خلکو په منځ کې د اسلام دین بې معنا وښيي. همدا اوس زیاتره خلک چې د دې کومې خبرې چې دي کوي داسې خبرې کوي چې هیڅ په اسلام کې نسته. یو خبرې هم والله قسم که په اسلام کې ووسي ټول غیر اسلامي غیر دیني موضوعات وایي. بس یا به د بسته ورځې د میتیازو په هکله باندې خبرې کړي اوسي چې میتیاز یې داسې وکړئ، بله ورځ کې بسته ورځ خبرې به د نس په باره کې وي چې تاسو که شوروا وخورئ دومره فرایض لري، که روش وخورئ دومره فرایض لري، مثلا کباب که وخورئ دومره فرایض لري، په جنت کې به تاسو دومره چاند
درکول کېږي. مثلا که د ملا جیب ډک سي دومره کارونه کېږي. د اسلام کوم کارونه چې وه هغه مکمل اوس ختم دي. هېڅ داسې موضوع نشته چې ملا راسي ووایي چې وروره دا د افغانستان کې چې دا کومه روانه ستونزه ده د فقر او بدبختي د دې دپاره حل لاره څه ده. ملا صاحب ډېر قوي صلاحیت لري. د ده تر لاس لاندې منبر دی. د ده تر لاس لاندې ټول ولس ناست دی او د دې خبرې مني. نو همدغه خبرې دي چې زیاتره منبرو باندې داسې ډول کسان باندې ناست دي چې اسلام شرموي. او دا یوازې په اسلام کې نه ده، که چې ولاړ شئ همدا اوس په انسټاګرام کې وګورئ د هندو مذهب د هندو دین په هندو په دین کې ممتا کرکراني د څه بلا وه چې هغه مخکې ډانسر و د بالیوډ، هغه اوس راغلی هلته پنډټه سوي د خلکو ته د هندو دین تدریسوي او هندو دین داسې کوي. خو او بلکې نور کسان تاسو وګورئ په دغه ورځ کې په انسټاګرام کې د هندوانو د دین هغه هم که ویني بس هلته هم رشخان شروع دی. د دې سړي خبرې که وورې دا هم په اسلام باندې ملنډې ویي، هغه هلته په هغه ملنډې ویي. او که بیا راسې په اروپا کې د دې کلیساو راهبان ته وګورئ هغه هم ملنډې ویي. په ټول دنیا کې چې هر خواته وګورئ دا دینونه چې دي د اسلامي یو بنسټ چې دی عیسوي بنسټ لري او که بودایي بنسټ لري، د یهودي بنسټ لري او که هر څه بنسټونه چې دي دا زیاتره د بلوبیم پروژې تر کنټرول لاندې او ډېر خلک غواړي چې همدا له منځه یوسي، دا دینونه مکمله د منځه یوسي تر څو دا په نړۍ کې چې کوم مخالفتونه په منځ کې راځي دا مخالفتونه باید ختم سي. همدا اوس هم د مثال په ډول باندې که په افغانستان کې یو څوک بانکداري سیستم فعاله کوي په زرګونه خلک ولاړېږي چې دا سود دی، دا زه نه غواړم. او که وغواړي چې مثلا تجارت شروع کړي 1000 نفر ورته ولاړېږي چې ته ابتکار کوي، ته دا کوي، ته دا کوي. نو په ډېرو برخو کې د خنډونه جوړوي. نو دا نړیوال سوداګر چې دي، نړیوال سرمایه‌داران چې دي او دا د ډېره لوی پروژه ده، په دې پروژې باندې کار شروع کړی دی تر څو د راتلونکي نسلونه چې دي دوی دپاره دا دینونه داسې بې ارزښته کړي چې نور خلک په دین باندې خبرې ونه کړي. نور خلک ونه وایي چې زما اصلي هدف بنیاد چې دی هغه دین دی او زه به په دین باندې سر ورکوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم. دا خبرې دوی غواړي چې آهسته آهسته کنټرول کړي. او دا کنټرول په چا باندې کوي؟ دا کنټرول په داسې خلکو باندې کوي. همدا اوس که تاسو یې ویډیوګانې لیدلي اوسئ، که یوه موضوع دا ده که څوک خپل پر خسر باندې تجاوز جنسي تېری وکړي نو د دې به عمل څه شی اوسي. نو تاسو د دې منطق ته وګورئ چې شایسته لوري در سره واوسي او ته ځې پر خسر باندې جنسي تېری کوي. دا خو څنګه سړی حیرانه سي چې په څه موضوعاتو باندې سړی دا خلک اخته دي. او بله موضوع یې چې کړې وه یو پوټو یې اچولې وه، دغه ټول ویل چې راست دا پوټو تاسو ونیسئ زه یې داسې ښوروم په دې ښورولو باندې انشاءالله چې تاسو به د دوژخ د عذابه تر خلاصېږئ. په 100 نفر دغه یو پوټو ته ناست دی، هغه یې ښوري دوی ورته ژاړي. پر کومه روان یو؟ پر کوم یعنې موږ چیرې یو او چیرې موږ راتلونکې ده؟ نو ټوله کیسه همدې ته ورته ده. تاسو په انټرنیټ کې د بلوبیم پروژې په هکله باندې معلومات وکئ. د بلوبیم پروژې لیکل داسې کېږي، دا ډول باندې ونیسئ، دا سرچ کې په ګوګل کې د دې په هکله باندې چټ جي پي ټي څخه پوښتنه وکئ. ډېر موضوعات به تاسو ته روښان سي او تاسو به پوه سئ چې دا ملایان څه هدف لري او دا به په راتلونکي کې په ډېرو هېوادو کې دا پیدا سي او د هغه سره به ادیان او اسلامي آسماني دینونه چې دي او دا نور داسې چې دا ټوله ختمیږي. اوس د دینونو ګټه څه شي ده په داسې کې؟ یو خو موږ عقیده لرو چې آخرت او حاضرت شته او دا خو یوه خبره ده چې موږ خپل د آخرت دپاره یو توشه برابروو. مګر دا اوس کې چې همدا اوس چې په حاضرت کې موږ یو د حاضرت دپاره څومره ګټې دي. دا ډېر خلک چې دي په دینونو باندې کنټرول دي، جنګونه نه کوي، د بل چا حق نه خوري او تر ډېره حده د کنټرول دي. که دغه دینونه نه اوسي، که دغه مذهبونه نه اوسي، که دا داسې نه اوسي، دا د دنیا کنټرول ډېر مشکله کېږي. بیا په هغه صورت کې په ټول نړۍ کې وحشتونه او بربریتونه به لا هم
پسې ډیر سي. نو هیله مند یم چې د دې ډول خلکو د پروژو په هکله او په راتلونکي په هکله باندې تاسو پر سر خلاص کړئ. دا هغه دا څه خبره د دې ډول حواس به تاسو سبا واورئ او دا سبا به یو 15 کاله راتلونکي کې به انشاءالله چې تاسو د دې غږ اورئ چې د دې سړي ډول څنګه غږ لري. دا و د نن ورځې موضوع. هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.